بسم الله الرحمن الرحیم. مبادئ الصرف دویم درس دی چې المیزان الصرفي. په تیر برخه کې موږ دا ځای ولوستی چې دغه معتل العین فعلونه قامه په اصل کې قومه و، قاله په اصل کې قوله و، وزن فعله دی، فعله نه دی په سکون د عین، باع په اصل کې بیعه و او دعا په اصل کې دعوه و. اوس دلته دغه پوښتنه د مطرح کړې، بیا جواب ځینې کړی چې وایي لماذا حصل هذا التغییر، دغه تغییر ولې رامنځته شوی دی چې دا چې په اصل کې قوامه ونه ولې قامه دې نه جوړ شوی. وځکه لأن لفظ قوامه صعب، ځکه د قوامه لفظ سخت دی، وقامه اسهل منه، او قامه تر هغه اسانه دی. دا بیا هغه خپلې ژبې والا ته ډېر اسانه معلومیږي. موږ تاسو ته چې څه مهارت پکښې حاصل کړو راته معلومیږي، خو خپلې ژبې والا ته بالکل په اسانۍ معلومیږي. ولهذا التغيير قواعد سنعرفها عند دراسة الإعلال إن شاء الله. او دغه تغییر بیا وایي قواعد لري، داسې نو نه دي چې هر چا څنګه زړه وغوښتل هغسې به تبدیلي پکښې راولي. دا د ځانه قوانین لري، هغه به بیا وپېژنو د اعلال په څېړنه کې چې کله اعلال بحث ته ورسېږو. دویمه خبره کې دا خو یو قسم تبدیلي ووایي. احیانا یتغیر الوزن الظاهر شکل الکلمه بسبب الادغام. کله کله تغییر وخوري دغه ظاهري وزن، یعنې دا شکل د کلمې په سبب د ادغام. د ادغام په وجه کله کله په کلمې کې تغییر راسي، خو په وزن کې بیا تغییر نه ورسره راولو. ادغام څه ته وایي؟ والادغام دخول حرفین فی حرف واحد مشدد. او ادغام داخلول د دوو حروفو دي په یوه مشدد حرف کې. دا که د دخول حرفین پر ځای داسې چې جعل حرفین حرفا واحدا مشددا، دوه حروفه په یو مشدد حرف بدلول، که داسې ویل سوی وای نو لږ به واضح وای، یا داسې چې ادخال حرف فی حرف وجعلهما حرفا مشددا، یو حرف بلکې داخلول او بیا دواړه په یوه مشدد حرف بدلول، دغه ته ادغام ویل کېږي. هغه لږ تر دې تعریف شو. دا ظاهرا خو داسې مطلب لري چې تاسو د دوی تعبیر ته وګورئ، وایي دخول حرفین، یعنې دوه حرفه په یوه حرف کې داخلول. یعنې ظاهرا خو باید درې حرفه سره دي، درې حرفه نشته، خو دوه حرفه دي. نو دلته بیا داسې یو شی کېږي چې دخول احد حرفین، یو د دوو حروفو په بل حرف کې داخلول چې هغه بیا په مشدد حرف بدل شي، دغه ته ادغام وایي. موږ تاسو به پوهېږو اوس پر الفاظو باید ډېر وخت ضایع نه کړو. لکه اوس مثلا مده اصل مدده و دغسې. وهنا ايضا نراعي الوزن الاصليه. نو وایي دلته هم د اصلي وزن رعایت کوو. په دغه اعلال کې دا اعلال بالقلب ورته وایي، دا قامه چې اصل یې قومه په هغه کې اصل رعایت و، د اصل مطابق وزنو. او که ادغام راسي هم مدغام حرف د اصل کلمې مطابق موږ وزنوو. مثال قال تعالی بل ادارک علمهم فی الاخرة، وایي بلکې سره راغونډ شوی دی او سره بند شوی دی د دوی علم په آخرت کې، یعنې په دنیا کې د دنیا په چارو کې تکړه دي او د آخرت په چارو نه پوهېږي. ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا وهم عن الاخرة هم غافلون. دلته ظاهرا هم دغه مطلب دی. ښه تفسیر خو چې هر څه دلته وایي اصل ادارکه تدارکه د تفاعل باب دی. ادغمنا التاء بالدال، موږ ادغام کړو. دا خو اصل هغه پخوانیو عربو کړي، اوس نو ځان ته چې نسبتي خو په هر حال یعنې دا موږ ژبې والا موږ مدغمه کړه دغه تا په دال کې تدارکه فصار حرفا واحدا مشددا. نو دا یو مشدد حرف ده. اوس دغه تا چې په اول د کلمې کې ده چې دا چې په دال کې ادغامي خو باید ساکنه شي،
هم په دال بدله سي هم ساکنه سي، یا په دغه خپل حالت کې چې په دال یې بدلوم خو تسکین غواړي، نو چې ساکنه سو شروع په ساکنه خو په عربي کې نه کېږي هسې، خو یوازې د انګریزي او پښتو کې کېږي. انګریزي کې هم سټاپ او پښتو کې هم مثلا سپین، دا نورو ژبو کې بیا ابتدا په ساکن ګرانه. نو وبدانا بهمزه وصل او شروع بیا په همزه وصل وکړه. همزه وصل دغه چې د دغه د ساکن د لپاره په اول کې راوړل شي چې په شروع د کلام کې ویل کېږي، په مابین کې نه ویل کېږي، دغه همزه وصل ویل کېږي. ولې؟ لأن العربیة لا تبدأ بالساکن، ځکه عربي خو شروع نسی کولای په ساکن باندې، يعني لا تبدأ، شروع نسی کېدلی په ساکن باندې. والحرف المشدد هو حرفان اولهما ساکن و ثانی متحرک. او حرف مشدد خو دوه حرف، اول ساکن وي او دویم متحرک. مثلا تدارکه و د ادغام لپاره دارکه سو، نو دا مدغم دال ساکن دی او په ساکن باندې خو عربي شروع نسی کولای، نو همزه ورسره اضافه سو، نو ادارکه بل ادارکه، نو اصل ادارکه. ووزن ادارکه، وزن یې څه دی؟ تفاعل، چې هغه هو وزن تدارکه، دغه اصلي کلمې وزن راوړي. جیم، یعنې درې قسمه تغیرات دلته اوس موږ شروع کړي. حمزه دا تغیرات په اعلال سره، چې هغه اعلال بالقلب چې ورته وایي، او بل تغیرات په ادغام سره، دریم تغیرات په ابدال سره. ابدال بیا یو صحیح حرف په بل صحیح حرف بدلول دې ته ابدال وایي. دا جیم یعنې تغییر د ابدال دی. ويتغير الشكل الأصلي أيضا في وزن افتعله، دارنګه د کلمې اصلي شکل تغییر شو د افتعله په وزن کې. لاحظ معي، په نظر کې ونیسه زما سره دغه ټکي. نبهه، نبهه معنا بیدار است. ثلاثي مجرد، دا ثلاثي مجرد حروفه اصليه، ثلاثي مجرد دا معنی چې حروف اصلي دي. انتبه، دلته همزه او تا ور اضافه شوی ده. ثلاثي مزيد بحرفين، دا ثلاثي دی او دوه حروف ور زیات شوي دي. وهما الهمزه في اوله، دا دوه حروف چې زیات شوي هغه په اول کې همزه دي چې په سره رنګ لیکلې، والتاء في وسطه، او تاء په وسط کې ده. وزن یې څه دی؟ افتعل، دا خو صحیح ده. ولكن هذا الوزن من فعل صبره، د فعل صبره د چې دغه افتعال ته را نقل کی. اختبر مساوي د افتعل، صحیح دا خو دغه څه دی. خو والانتقال من الصاد الى التاء صعب، او نقل خوړل له صاد څخه و تا ته، د تا حرف ته، دا سخت دی، ځکه صاد دک ویل کېږي او تا باریکه ده، نو دا سخت دی. لهذا قالت العرب اصطبر فوضعت حرف الطاء بدل التاء، نو دوی د عربو د طا حرف د حرف تا پر ځای راوړی، ځکه هغه د صاد سره ښه لګېږي، دا هم ډک ویل کېږي، هغه هم ډک ویل کېږي. فوزن اصطبر افتعل، وزن افتعل دی، وليس افتعل. افتعل نه دی چې ته اوس دلته خو ظاهرا طا راغلی ده، نه، اصل یې دا افتعل و اصل ته وګورئ. ويسمى وضع الطاء بدل التاء ابدالا، او دغه طا حرف د تا حرف پر ځای چې راوړل کېږي دې ته ابدال ویل کېږي. اصل دغه یو حرف صحیح چې په بل بدلیږي دې ته ابدال ویل کېږي. یا کله داسې وایي چې الابدال هو وضع حرف مکان حرف، یو حرف د بل حرف پر ځای چې راوړل کېږي هغه ته ابدال ویل کېږي. او بیا که دغه حروف چې سره بدلیږي، که حرف علت بیا اعلال ورته ویل کېږي، نو دوی عموما دغه اعلال بالقلب ته ډېر اعلال ویل کېږي. نو وایي وكل اعلال ابدال وليس كل ابدال اعلالا، یو قول دغه راوړي. خو صحیح خبره دا ده چې اعلال هلته درې قسمه لري: اعلال بالقلب، اعلال بالتسکین لکه دا یقولو کې چې یقولو، او اعلال بالحذف لکه قاذنو، مثلا قل چې هغه مابین حذف شوی دی. فالميزان لا يراعي الاعلال،
میزان یا تله. فالمیزان لا یراعی الاعلال، میزان یا ترازو یا تله مراعات د اعلال نه کوي، یعنې تغیر حرف العله دا تغییر د حرف علت، ولا الادغام ولا الابدال. ان دغه اصلي قاعده ده، دغه ځای پورې چې د قواعد اضافي چې دوی شروع کړي تر دې ځای پورې هغه قواعد اضافي عنوان چې ورکړی د هغه څخه تر دې ځای پورې دغه خلاصه شو چې میزان د اعلال و ادغام و ابدال رعایت نه کوي، یعنې په کلمې کې چې دغه اعلال بالقلب و ادغام و ابدال راغلی وي دا کلمات د اصل مطابق وزن کیږي، د موجوده حالت مطابق نه وزن کیږي. او که اعلال بالحذف پکې راغلی بیا د دغه موجوده شکل مطابق وزن کیږي. مثلا قل فر وزن د فل دی. اوس قاعده دا راوړي د تشریح وروسته قاعده راوړي، نو تقریبا 4 ټکي پکې ذکر کړي دي. الميزان الصرفي هو لفظ يبين حالة الكلمة من حيث ضبطها بالشكل وحروفها الأصلية والزائدة وما حذف منها. میزان صرفي یو لفظ دی چې بیانوي حالت د کلمې د دې جهت چې څنګه هغه منظم کیږي په حرکاتو باندې، حرکات او سکنات، او د دې لحاظه چې حروف اصلي او زائد کوم دي او کوم یو ځینې حذف شوی دی، دغه ته میزان صرفي وایي. دا من حیث ضبطها دغه بیا انشاءالله پر دا من حیث باندې یو بحث ما لیکلی، هغه که فرصت پیدا شي بیا درته درکوم. دغه رقم چې دوی لیکلی دغه صحیح دی. زموږ خلک یې مثلا من حیث الاعراب والبناء اضافت باندې وایي، من حیث الاعراب والبناء داسې هغه نه دی صحیح. وزن الكلمة المجردة الثلاثية يكون بحروف 3. وزنول د کلمې مجردې ثلاثي په 3 حروفو کېږي. د ثلاثي مجردې کلمې وزن په 3 حروفو کېږي، الفاء والعين واللام، فاء عين لام. او ونزيد لاما للرباعي ولامين للخماسي. او د رباعي دپاره بیا یو لام اضافه کوو، او د خماسي دپاره چې دا خماسي یوازې په اسم کېږي دا بیا 2 لام ور اضافه کوو. یزاد فی الميزان التکرار وحروف الزیادة کما هي. په میزان کې تکرار د اصل کلمې لکه قتله، او حروف د زیادت لکه قاتله، دا دغسې زیاتېږي لکه څنګه چې په موزون کې دي. دا یوه خبره شوه. ويحذف منه ما حذف من حروف الكلمة الأصلية. او حذفېږي د میزان څخه ما هغه څه حذف من حروف الكلمة الأصلية چې هغه حذف شوي د حروف اصلي و د کلمې څخه. مثلا د قمتو څخه چې مابین حذف شوی دی نو پر وزن د فلتو کېږي، هغه عین چې حذف شوی دی په میزان کې هم حذفېږي. یعنې هغه اعلال بالحذف چې شوی چې کوم ځای حذف راغلی هلته په میزان کې هم حذف کېږي. او که چیرې ابدال او اعلال بالقلب و ادغام راغلی هغه بیا مطابق د اصل کېږي. حذف د موجوده حالت مطابق وزنېږي، او ابدال و اعلال و ادغام بیا د اصل مطابق کېږي. توزن الكلمات التي جرى عليها ابدال او اعلال او ادغام. وزن کېږي هغه کلمات چې پر هغوی باندې جاري شوی ابدال یا اعلال یا ادغام، دغه 3 سره بیا بحسب اصولها، دا د خپل اصول مطابق وزن کېږي. یوازې محذوب د موجوده شکل، کلمه چې حذف راغلی هغه د موجوده شکل مطابق وزن کېږي چې دلته په دې 3م قانون کې ذکر شوی، او ابدال و اعلال و ادغام د اصل مطابق وزن کېږي. ولا ينظر الى شکلها الظاهر، هغه ظاهري شکل ته نه کتل کېږي، بل الى حقیقتها الاصلیه، بلکې اصلي حقیقت ته کتل کېږي. قاعده خلاص. اوس نو تطبیقاتو ته راځو.
انظر إلى الأمثلة السابقة. دي بخاني مثالات أول مويل واسم أول مثالات بي. أكل الأب التفاحة، بعثر الولد الألعاب، دفع الولد درهما واشترى سفرجلا، قدم المعلم الهدية للطالب، وسوس الشيطان لزيد فذكر الله واستغفره. على مثالون رتيات كو سدلت جدولك مستشريوي. الكلمة أكل نوعها فعل، أكل فعل دي مجرد أم مزيدة؟ ده مجرد كم مزيدة ثلاثي مجرد 3 حرف ليش. وزنها أكل فعل سي بعثر بدبل الكلمة ده بعثر. نوعها فعل ذكر معناه سروار أول. مجردة أم مزيدة؟ ده مجردة كمزيدة. رباعي مجرد، ده رباعي مجرد. أو وزن فعل لا سي بل ولد. ده دي كلمة نوع تشد اسم مجرد كمزيدة. ثلاثي مجرد، ثلاثي مجرد. أو وزن ولد فعل. داخل ديرة أو مثال بيلغي فلاسراك واسم مستوزي بارك دا نور بتاسو جوړوي. الآن أكمل الجدول. دا نوس ويتيبو نداسي مفتخورة كير رينا دا بغوث تايسرة جوړوي. دلتوس الكلمة دفع دي نوعها دلتا بورتوليكي فعل. مجردة أم مزيدة ورتوليكي ثلاثي مجرد. وزنها دفع فعل دلتا بورتوليكي. درهم ده بل كلمة درهم نوع بيتسشي نوع اسم اسم مرتبلكي. مجردة أم مزيدة؟ رباعي مجرد ده مرتبلكي. وزنها فعلل. وزن بدل تورتك فعلل. بل كلمة سفرجل نوع يتسشي ده اسم. مجردة أم مزيدة؟ دلتا بورتوليكي خماسي مجرد. وزن فعلل. فعلل يعني دري العمل اللي في آخرك. بل كلمة معلم النوع اسم ورتويلكي مجردة أم مزيد نو دابا مزيد ورتويلكي. ثلاثي مزيد فيه، ثلاثي مزيد فيه. وزنها مفعل بورتوليكي مفعل. طالب شدتين نوع تشده اسم. مجردة أم مزيدة؟ ده زمر دي كتابون مطابق كتابات ثلاثي مجرد اسم فاعل ورتين ديني ده ألف زائد بولي إنه نظر ودي ده زائد ألف بكشي دي تاسو مزيد هم بلا لايسي كنت تاخد الثلاثي مجرد اسم فاعل دي. لأنه الوافي ولا كتاب فمزيدات كده كتاب لفظ كتاب كاتب. شانو تاسو وسدلت ده مزيد ورتليكا لايسي ده ألف زائد ځکه په وزن کې یو زائد شته. دا ألف زائد دی. وزن فاعل. وسوسه د دې نوع څه شي دی؟ فعل دی. طالبون خو اسم شو. وسوسه فعل. مجردة أم مزيدة؟ تاسو ورسره لیکلی شئ. طالب هم ولیکئ چې ثلاثي مزيد. مزيد ورته ولیکئ هغه طالب ته. که څه هم زموږ د کتابونو د قانون مطابق باید وایي اسم فاعل د ثلاثي مجرد دی. وسوسه ته به څه لیکئ؟ رباعي مجرد. وزن فعلله دلته به وزن فعلله ورته ولیکئ. زيد نوع اسم أو ثلاثي مجرد. وزن فعل. ذكر نوع فعل أو ثلاثي مجرد وزنه فعل. استغفر نوع فعل أو ثلاثي مزيد في ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف وزن استفعل. دا خلاص. اوس راځو خلاصه. خلاصه وزن د کلمات وي
یو خو هغه چې لم يحدث لها تغییر چې تغییر نه راغلی نو هغه یا مجرد یا مزید دوه ډوله دي. نو ثلاثي چې تغییر نه وي ذهب پر وزن د فعله، نو وزن د کلماتو داسې کړي شي. یو خو هغه چې وایي لم يحدث لها تغییر چې تغییر نه وي پکې راغلی، نو دا بیا دوه حالته لري، یو مجرد دی بل مزید دی. مجرد ثلاثي هم لري لکه ذهب چې پر وزن د فعله دی، رباعي هم لري لکه درهمون چې پر وزن د فعللون دی، او خماسي هم لري چې یوازې په اسم کې لکه سفرجلون په وزن د فعللون. دا خو هغه کلمات دي چې مجرد هم دي او تغییر نه دي پکې راغلی. او مزید هم لري، مزید بیا دوه حالته لري، هغه بې تغییره مزید، یو بالتکرار، هغه اصل د کلمې مضاعف شوی تکرار شوی، نو د دې حکم دا دی یتکرر مثله فی المیزان، هغه د هغه مثل هغه مقابل په میزان کې هم تکرار لکه عنفه، دا نون اصلي و چې دا تکرار شوی دا خو د عین مقابل، نو هغه مثل چې هغه عین دی په میزان کې هم فعل ورسره تکراریږي. بل مزید دی چې هغه اصلي خو نه تکرار شوی، خو زیادت الحروف العشره چې هغه زیادت هغه لس حروف چې حروف زوائد ورته هغه پکې راغلی. افتعال کې مثلا تا زیاتېږي، انفعال کې نون زیاتېږي، استفعال کې همزه او سین و تا زیاتېږي. دغسې نو یزاد کما هو فی المیزان، د دې قانون بیا دا دی لکه څنګه چې دی په موزون اصلي کلمې کې په کومه الفاظو ذکر دی په میزان کې هم په هغه الفاظو زیاتېږي. لکه اوس ګوره دلته استغفر دا درې اول چې په سره رنګ لیکلي دا ټول ځای دی، اصل یې غفره دی، په میزان کې هم هغه همزه او سین و تا دغسې زیاتېږي. دا خو لم يحدث لها تغییر، دا دوه حالت یې درلوده، د دې حکم خو داسې دا لږ کوچني کوچني سره وي. ښه، بل یې هغه حالت دی چې تغیرت حروفها، چې حروف یې تغیر شوي، نو دا بیا حروف یې تغیر شوي خو لا تراعى تغیراتها فی المیزان، خو دا تغیرات بیا په میزان کې نه رعایتېږي. مثلا دا بیا درې حالت، یو اعلال دی، البته د دوی د اعلال څخه دغه اعلال بالقلب مراد دی چې یو حرف بل حرف واوړي، هغه حذف ته هم اعلال وایي، خو دوی دلته هغه ته اعلال نه دی ویلی، دغه ته دا چې یو حرف علت به بل بدل شي، لکه قاله چې واو یې په قاله و اصل واو یې فعل بدل شي. اعلال مثال لکه قاله چې وزن یې فعله دی، فعل یا فعل نه دی. بل دویم یې دی ابدال، لکه استبره دی وزن دی افتعل اصل ته ځي. دریم حالت چې تغییر والا دی ادغام دی، لکه ادارکه دا هم د اصل مطابق وزن کېږي، تفاعله باندې وزن کېږي، یعنې د اوس حالت یې نه قطع کېږي. د اوس حالت یعنې تغییر والا چې پر ظاهري حالت باندې وزن کېږي یوازې هغه د حذف والا کېږي. نو هغه حذف والا دی دلته په خلاصه کې نه دی راوړی د لږوالي په وجه که څه وجه، دا درس دلته خلاص شو، نور به بیا انشاءالله ګورو.